بسم الله الرحمن الرحيم. خاف مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان 50مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قاف والقرآن المجید. قاف قسم دې پر لوی شان لرونکي قرآن باندې چې ته پیغمبري. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکې دغه خلکو تعجب په دې خبر راغی چې خبر ورکوونکی په خپل له هم دوی ته راغی. بیا منکران وویل دا عجیبه خبره ده. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کله چې موږ مړ شو او خاورې شو نو دوهم ځل به بیا را ژوندې کړای شو. دا بیرته راګرځېدل خو له پوهې لرې دي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بشک په داسې حال کې چې زمکه د دوی د وجود نه کموي هغه ټول زموږ په علم کې دي او موږ سره یو کتاب دی چې هر څه پکې محفوظ دي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بلکې دوی ته خو چې کله حق راغی په همغه وخت کې هغه په کار دروغ وګڼل. له همدې عمله دوی اوس په کړکېچ کې نه ختي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. خانو دوی هیڅ کله د ځان له پاسه اسمان ته نه دي کتلي. څه ډول موږ هغه جوړ او سنگار کړ او په هغه کې هیڅ درز نشته. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. او موږ زمکه وغوړول او په هغه کې مو غرونه خښ کړل او په هغه کې مو هر راز کې راز ښایسته نباتات زرغونه کړل. دغه ټول شیان سترګې غړونکي او درس ورکوونکي دي د هر هغه بنده لپاره چې د حق خاطر رجوع کوونکی وي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. او موږ له اسمانه برکتناکي وبو نازلې کړې. بیا مو په هغو سره باغونه او د کښتونو غلې او د هسکو دنګو خرماونه پیدا کړې چې د هغو له میوونه ډک وږي یو د بل د پاسه پراتی وي. دا د بندگانو د روزي ورکولو تنظیم دی. په دغه اوبو سره مونږ یو مړه زمکه ژوندۍ کوو. لزمکه نه د مړ شو انسانانو راوتل به هم دغه شي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. دوی نه مخکې د نوح قوم او د رأس یعنی څا خوندان او سمودیان او عادیان او فرعون او د لوط ورونو او د ایکه خلکو او د تبع قوم خلکو هم د دروغ نسبتونه کړی دي. هر یو پیغمبران دروغ جن ګڼلي دي او په پای کې زما د عذاب وعده پر هغه تطبیق شو. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس
خلق جديد. آیا د لومړي ځل پیدا کولو نه موږ عاجز وو؟ خو د یو نوي پیدایښت له پلوه دغه خلک په شک کې غورځېدلي دي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مونږ انسان پیدا کړی دی او ان د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرګ نه هم زیات هغه ته نږدې یو. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. او زمون پر دغه مستقیم علم برسره دوه لیکونکي د هغه خي او چپ لوري ته ناست هر څه ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د معفو ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی موجود نه وي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بیا ګوره هغه د ځنکدن سلګي په حق راغلی. دا همغه شی دی چې تترې نه تښتېدلې، یعنی د هغه پر اتګ دی ایمان نه درلود. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. او بیا په هغه وخت کې په شپېلې کې پکړای شي. دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغه سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدی ویونکی. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ورته ویل کیږي د دغه ورځې له پلوه ته په غفلت کې وي. مونږ هغه پرده لری کړه چې ستا په مخ کې پرته و او نن ستا نظر تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. د هغه ملګری عرض وکړ دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. امر وشو غرزوی په دوزخ کې هر سخت کافر چې له حق سره دښمنی درلودله د خیر مخنیونکی او له حد تیریدونکی وو. په شک کې غرزیدلی وو. له الله سره کوم بل څوک خدای ګرځولی وو غرزوی هغه په سخت عذاب کې. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. د هغه انډیوال به وای خدایا ما دای نو سرکشه کړی بلکې دای په خپل په لری گمراهی کې غورځیدلی. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. جواب کې به و فرمایي زما په وړاندې جګړه مکوئ ما تاسو مخکې له بد عاقبت نه خبردار کړی وای. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. زما په وړاندې خبره نه بدلیږي او زه په خپل بندگانو هیڅ ظالم نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هغه ورځ چې موږ له دوزخ نه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوې او هغه وایي نور څه شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او جنت به د پرهیزګارانو لپاره نږدې راوستل شي هیڅ بلری نه وي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وبویل شي دا د هغه شی چې له تاسو سره د هغه وعده کېدله د هر هغه چا لپاره چې ډیر رجوع کوونکی او ډیر د نفس ساتونکی.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هغه چې د نالیدلی رحمان خدای نه ویریده او هغه چې له رجوع کوونکی زړه سره راغلی دی جنت ته سلامتیا سره ننوځي. هغه ورځ به د ابدي ژوندانه ورځ وي. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. البته د هغو لپاره هر هغه څه وی چې هغوی وغواړي او موږ سره لدينا هم زیات څه د هغو لپاره شته. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. موږ له دوی نه مخکې ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه ډېر زیات زورور او د نړۍ هیوادونه لټولي او تصرفات پکې کړي. آیا هغوی کوم پناه ځای وموندلی شو؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بشک په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. مونږ اسمانونه او زمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په شپږو ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته ستړیا ونه رسیدله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نو ای پیغمبره دغه خلک چې کومي خبري جوړوي پر هغه صبر وکړه او د خپل پروردگار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. للمرخطو او المر پریوتون مخي او د شپې له مخي بیا د هغه پاکي بیان کړه او له سجده کولو نه لوزګاریدو څخه ورسته هم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. واوره په کومه ورځ چې به د هر چال نږدې ځای نه غکونکې غږ وکړي په هغه ورځ چې ټول خلک به د حشر چیغه سم صحیح اوري هغه بل زمکینه د مړو دراوتلو ورځ وي. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. همدا مونږ ژوند بخو او همدا مونږ مرګ ورکو او همدا زمونږ لوري ته په هغه ورځ راګرځېدل دي کله چې زمکه وچوي او خلک د هغې نه پراوتلو په بیړه بیړه منډي وهونکي وي. دغه حشر زمونږ لپاره ډیر آسان دی. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ای پیغمبره دوی چې کومه خبري جوړوي مونږ ور باندې خپو هیو او ستا وظیفه په هغه باندې په زور خبره منل یعنی اسلام ته اړول نه دي. فقط دغه قرآن په وسیله هر هغه چاته نصيحت وکړه چې زما له عذاب نه په ویرولو سره ویریږي. د